نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی لاړو ډېر شاهان پنا شو ستا د مخام لګیا یې ته هغسې کارونه کړې پخوا لاړو ډېر شاهان پنا شو ستا د مخام لګیا یې ته هغسې کارونه کړې پخوا غریب کشا جهان دی د مرګ په لار روان دی غریب کشا جهان دی د مرګ په لار روان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی روانې قافلې دي زید مرګ په لاره دې کې نصیحت او عبرت دې ستا دپاره روانې لک چې کوم یو ضیاء الرحمن دی د دې عملیات نه څومره راځي مننه خیر اوسې کور دی آباد ډېره غټه مننه چې ته یې مرسته وکړه او تا ته ډېر ښه هغه ورکړي الله ډېر ښکلی کار دې ورته وکړي غریب بې وسه بې دسته و دلته لارې پروت و او تا په یاد و الله په یاد و او تا په یاد و او تا ورته ښه خدمت وکړي خیر اوسې کور دی آباد امین دا د دې په موږ باندې حق و او پرون چې دغلته خواشینې مې ولیدل او د ځان وژنې خبره یې وکړله نو زه ورته رښتیا خبره ډېر خفه شوم ځکه چې انسان باندې کله درد زیات شي غمونه زیات شي بیا انسان مجبوریږي چې یو عکس العمل وکړي یو غلط کار وکړي که نه چې مناسب به هم نه وي غټه مننه چې تا دونه مرسته ورته وکړه په دغه هغه کې ورته راغلې ګاډه ورته په عذابې ځان ورته په عذابې کنې دا غریب مسکین خو دې چا هم په یاد نه و دلته راغه خیر وسې تا ورته مرسته هم وکړه هر شی دې ورته وکړه که خپلې وس مطابق کار دې ورسره وکړي او کور دې آباد دا اوس چې ورسره ډېره غټه مننه ما تا سره ده ډېره مننه دا د دې موږ ماشومان هم ډېر خوشحاله دي ته څومره خوشحاله یې زه دومره خوشحاله یم که نه چې حد نه سوا چې چا دې هلک سره دې بیمار سره چې مرسته کړې ده الله دې ورته ډېر اجرونه ورکړي امین الهي مونږ تاسو نه ډېره مننه کوو چې دا کم وخت چې دی چې دې خوا هم نه وتو هم په سوال باندې وکړه دا کور ته تلو هم په سوال و ګاونډي هم پرې تېنه پتنګ و ښځه بچي هم تېنه پتنګ به و ولې چې درد چې چغې مو ول دغه هلته وس یې نه رسېدو چې دا اسپتال ته تلو او تاسو نه ډېره مننه چې تاسو دومره ورسره منډه او دغه مو کړو چې دا اوس د دې خپې پریشنه مو کړو دغه مو کړو الله تاسو سره ډېر ښه وکړي امین امین دا د دې حق دی دا د انسانیت لپاره خدمت دی موږ تاسو نه همدا غوښتنه کوو چې خپلو منځو کې تاسو مینه وکړئ یو بل سره احترام وکړئ یو انسان چې کله په درد کې وي موږ او تاسو هغې دپاره باید څه ووایو چې لږ شانته د سکون خبره ورته وکړو ورته وایي چې الله تعالی به دې ښه کړي دا هلک دومره تنګ شوی و چې د ځان وژنې خبره وکړه د تیار ژړا خبره یې به کوله ډېر تنګ و ډېر بالکل دا هر څه همداسې برابر شوی یعنې خودکشي ته ځان یې برابره کړی و دغه کړی و پوه شي ولې چې په تنګ شي که نه وایي په جنګ شي نو چې درد پیدا شي هغه هر څه ته تیار شي پوه شوې نو ستاسو نه ډېره مننه الله دې راته ساته نور له هره یو دښمنه په تا مې زړه خوږېږي ای زما ګرانه دیو دا خوشحالي چې زه ګورم ډېر زه د خوښۍ احساس کوم چې دغه ورونه مې خوشحاله دي او انشاءالله تر خپل دمه چې تر څو زموږ په دې رګ کې وینه ګرځي موږ به د دغه څه د بېوزلو پوښتنه به کوو اواز به جګو او د دې په درملنه کې مکمل نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی